أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تسرور كائنات صلى الله عليه وسلم ژوند اتوشتمه فته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، په تیره 28مه پته کې موږ د خیبر د غزا هغه واقعات بیانول چې د خیبر دوهمه حصه چې کتیبه ورته ویل کېده په صلح تسلیم سوه او یهودو خپلې قلاوې خلاصې کړې، اسلحې یې تسلیم کړې، سره او سپین زر یې تسلیم کړه او ځانونه یې د فراره کېدو دپاره تیارول. کم شیان چې مسلمانانو په دغه قلاو کې په غنیمت واخیسته هغه 1000 نیزې، 400 تورې، 500 لیندۍ او ټول هغه غشي چې موجود وه، دا بې له سرو او سپینو زرو او 40 زره د خرما یا کجور درختې. دا ټول شیان یوازې د کتیبه څخه وه. دا بې له هغه شیانو څخه وه چې مسلمانانو په نطاق او شک کې اخیستې وه. دغه مالو ته فکر وکړه چې مسلمانانو ته په خیبر کې ورورسېده. پر دې ټولو سربیره چې د خیبر په قلاو کې مسلمانانو ته په لاس ورغله، یو هم د تورات ډېرې پخوانۍ نسخې وې، مګر یهود ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله، ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم، دا زموږ مقدس کتابونه دي، دا بیرته موږ ته راکړه. که څه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وسه پوره وه چې دغه کتابونه څرې کړي یا یې وسوځي، ځکه دغه کتابونه تر صلح د مخه د خیبر په اولو قلاو کې په لاس ورغلي وه، مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم مهربانه او بخښونکی و او مسلمانان د اقلیاتو سره نرمه او پسته ګزاره کوي. نو یې دغه کتابونه بیرته و دوی ته ورکړه. بیا نو یهودو مشوره سره وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله، ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم، تاسې ته د خیبر مځکه او زراعت داسې نه دي در معلوم لکه موږ ته، او په دغه کښتو هم تاسې داسې نه پوهیږئ لکه موږ. ورونو، په خیبر کې دونه کښتونه او باغونه وه چې په ټوله جزیرة العرب کې یې مثل نه و. یوازې په کتیبه کې بې له شق او نطاط څخه د خرما 40 زره درختې وې. نو ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم، که چیرې ستا خوښه وي او موږ د بزګرانو پر قسم په خیبر کې پرېږدې، ځکه اوس یهود په خیبر کې د هیڅ شي مالکان نه دي. نو ویل فقط د نوکرانو او خدمتګارانو په شکل غواړو چې پاته سو. د اجرې او مزدورۍ په مقابل کې به دغه باغونه روزو او موږ تر تاسې ښه په پوهیږو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم موافقه ورسره وکړه چې یهود دي په خیبر کې د مسلمانانو په کورو کې فقط نوکران پاته سي. کورونه، ځمکه او باغونه ټول د مسلمانانو دي او دوی د مسلمانانو نوکران دي. کارونه به کوي او د دوی مزدوري د خیبر نیم حاصلات دي. هر کال به د خیبر د حاصلاتو څخه په 100 کې 50 خپله مزدوري اخلي، لکه زموږ په وطن کې کښتګران. او دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی پرېښول، د هغه اساسي علت دا و چې مسلمانانو د خیبر د روزنې دپاره مریان او نوکران نه درلوده او په خپله مسلمانان په جهاد مشغوله وه. نو که ځان د خیبر د زراعت په روزلو مشغوله کې جهاد پاته کیږي، نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم و دوی ته اجازه ورکړه چې په دغه کورو کې واوسیږي. کورونه د دوی ملک نه دی، کورونه اصلا د مسلمانانو دي، خو چاره نه وه
دوی هم باید په یوه ځای کې اوسېدلي وای، نو ځکه و دوی ته اجازه وسوه چې په دغه کورو کې واوسېږي او د خیبر د زراعت مسؤلیت پر غاړه واخلي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې یهود پرېږدي، خپل کارونه دې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یهودو پاچا کنانه او د هغه ورور ربیع راوغوښته چې د دوی سره د بني نظیر خزانه ورسره وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې خزانې پوښتنه ځینې وکړه. کنانه انکار وکړي چې نه په هغه خبر یم او نه ځای را معلوم دی. خو د یهودو څخه یو بل نفر چې د دغه کنانه د اکا زوی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی چې ما به کنانه لیدی چې هر سهار به پر دغه خرابه ګرځېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا و کنانه ته وویل که مې خزانه ستا سره پیدا کړه ودې وژنم؟ کنانه ویل هو. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې دغه خرابه وکیني. خرابه وکیندل سوه او د هغه ځای څخه هغه د دوی د خزانې یو څه مال راوایستل سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه نور پاته مال پوښتنه ځینې وکړه. کنانه بیا هم نه غواړي چې هغه مال ورتسلیم کړي. نو یې کنانه د زبیر رضی الله تعالی عنه په لاس ورکړي چې عذاب ورکړه تر څو چې هغه پاته مال راوړي. خو کنانه د پاته مال اقرار نه کاوه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه امر کوي چې ویې وژني. اصلا اتفاق داسې و که چیرې د یهودو سره پټ سوی مال چې سره او سپین زر دې پیدا سوه ټول یهود وژل کیږي، مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې کنانه او د ده ورور ربیع ووژل، ځکه دوی دوه دغه خیانت کړي وو او نور یهود یې پرېښول. پر دغه سربیره بیا هم یهودو نور زر پټ کړي وه، ځکه مال او پیسې د یهودو د زړه ټوټه ده او بیا په وروسته کې یې په هغه مالو تجارت کاوه. خو مسلمانانو په دغه وخت کې نه کړه ځینې پیدا. اوس نو د خیبر جنگ خلاص او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر پر شاوخوا خیمې درولې دي چې د یهودو څخه یوه ښځه و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله چې نوم یې زینب بنت الحارث و او د سلام ابن مشکم ښځه وه، هغه چې د صعب ابن زبیر په قلا کې ووژل سو. او دغه زینب د مرحب پهلوان وریره وه. دغه ښځه راغله ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم تا کولای سوای چې د هغه عهد او اتفاق په اساس چې که سره یا سپین زر پیدا سوه بیا نو ټول یهود وژل کیږي، موږ ټول یهود ووژنې. تا کولای سوای چې موږ ټول یهود ووژنې ځکه موږ خیانت کړی وو، خو تا موږ ته عفو وکړه. نو ما تا ته یوه میلمستیا جوړه کړې ده چې دا د هغه شکر دی چې تا موږ نه ووژلو. نو یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خواړه راوړه چې هغه کباب سوی پسه او په زهرو لړل سوی و. دې د مخه پوښتنه کړې وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کومې غوښې خوښې دي. په جواب کې ورته ویل سوي وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوږې غوښې خوښې دي چې موږ وزر ورته وایو. نو دې د دغه پسه په وزر کې ډېر زهر اچولي وه. دغه په زهرو لړل سوی پسه یې ورته راوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحاب کرام کښېنستل چې دغه پسه وخوري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه ګوله واخیسته، په خوله کې یې کښېښول چې ویې خوري. صحابه کرامو هم په خوړلو شروع وکړه. اول نفر چې ګوله یې تېره کړه هغه بشر ابن البراء ابن معرور رضی الله تعالی عنه. هغه دغه ګوله تېره کړه، مګر د نورو اصحاب کرامو هغه اوله ګوله چې په خوله کې یې وه ژوول یې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غږ پر وکړي. خوړل بس کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه ګوله چې ژوول یې وه تو کړه، البته ډېره لږ ټوټه تېره سوې وه. نو ویل خوراک پرېږدئ او د خولې ګوله تو کړئ. صحابه کرامو وویل یا رسول الله څه پېښه ده؟ ویل دغه پسه راته وایي حلال سوی او کباب سوی پسه و. دغه پسه راته وایي چې زه په زهرو لړل سوی یم. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معجزه وه. حلال سوی او کباب سوی پسه خبرې ورته کوي او په حال یې خبروي چې ما مخوره زه په زهرو لړل سوی یم. بیا یې هغه ښځه راوغوښته
ویل ولې دې دا کار وکړي؟ هغې ویل ما د ځان سره وویل که دغه سړی پاچا و خو موږ به ځینې فارغه سو او که نبي و الله جل جلاله به خبر کې. په اول کې رسول الله صلی الله علیه وسلم و دغه ښځې ته عفو وکړه، خو بشر رضی الله تعالی عنه د دغه زهرو په خوړلو شل سو او بیا څه موده وروسته بشر رضی الله تعالی عنه د دغه زهرو د خوړلو په واسطه وفات سو. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ښځه د بشر رضی الله تعالی عنه په قصاص کې ووژل او په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم پاته ټول عمر د دغه زهرو څخه تکلیف لیدی. همیشه به څه موده تر مابین د دغه زهرو په سبب درد ورته پیښېدی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ویل ما زلت اجد من الاکل التي اکلت من الشاة یوم خیبر، یعنی همیشه د هغه خوړو څخه چې ما د خیبر په ورځ وخوړه درد حسوم. او بل هغه حدیث شریف چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحلت په مریضۍ کې وفرمایل فهذا آوان انقطاع الابهر مني، یعنی دا هغه وخت دی چې زما ابهر قطع کیږي. ابهر هغه رګ یا شریان دی چې د زړه وینه پکښې تیریږي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه رګ د هغه زهرو د خوړلو په سبب پرې یا قطع سو چې په خیبر کې یې خوړلي وه. ډېر علماء کرام وایي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شهادت دی. دی علیه الصلاة وسلام دغه د خیبر د زهرو په واسطه شهید وفات سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لره ټول صفتونه پوره وه، حتی شهید هم دی. اوس نو د خیبر جنگ او غزا په کلي صورت سره پای ته ورسېده او په خیبر کې د مسلمانانو د شهیدانو شمیر 14 نفره دی رضی الله تعالی عنهم اجمعین، او د یهودو د وژل سوو کسانو شمیر 93 نفره دی. کم وخت چې د خیبر ټول جنگ خلاص سو که ګوري یوه ډله سپاره را رهیدي چې دا د مسلمانانو هغه مهاجرین وه چې حبشې ته تللي وه او اوس بیرته راغله. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم عمرو ابن امیه الضمري رضی الله تعالی عنه ورلېږلی و چې بیرته راسي. دوی هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر سره سم د حبشې څخه را رهي سوه او مدینې منورې ته ورسېده. هلته یې ولیده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې څخه د خیبر د فتح کولو دپاره تللی دی. نو دوی هم پسې وررهي سوه چې د خیبر په فتح کولو کې ګډون وکړي. مګر خیبر ته پر داسې وخت ورسېده چې خیبر فتح سوی و او اوس چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولیده هغه علیه الصلاة وسلام ډېر په خوشحاله سو او وی فرمایل والله ما ادري بأيهما اثر بفتح خیبر ام بقدوم جعفر، یعنی والله زه نه پوهېږم چې په کوم شي خوشحالي وکم، آیا د خیبر په فتح سره که د جعفر رضی الله تعالی عنه په راتګ سره. او تاسې ته معلومه ده چې د حبشې د مهاجرو مشر جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورور او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اکا زوی و. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې د غنیمتو څخه دې د حبشې و مهاجرو ته هم حصه ورکول سي، ځکه دوی په دغه نیت خیبر ته راغله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جهاد کې ګډون او اشتراک وکړي. خو هغه خیبر فتح سوی و. د فدک د یهودو سره صلح. ورونو تاسې پوهیږئ چې په ټوله جزیرة العرب کې یهود په څو ځایو کې اوسېده؟ په جزیرة العرب کې د یهودو د استوګنې ځایونه 15 وه چې په داسې ډول سره وه. اول مدینه منوره چې هلته د یهودو هغه 3 عمده قبیلې د نورو عربو تر څنګ اوسېدلې. دوهم خیبر چې دا د یهودو لوی او اساسي مرکز و او بې له یهودو بل څوک هلته نه وه. دریم فدک چې دلته هم یوازې یهود اوسېده. څلورم وادي القرا چې دلته هم یهود اوسېده او یو څه لږ عرب هم ورسره وه. پنځم تیما چې دلته هم خالص یهود اوسېده. په نوره ټوله جزیرة العرب کې یا بت پرستان اوسېده یا په ځینو ځایو کې نصارا اوسېده. نو د مدینې منورې څخه یهود وایستل سوه، خیبر فتح سو،
اوس د فدک نوبت دی. د خیبر تر فتح کېدو د مخه کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې څخه و خیبر ته ورسېدی، په دغه وخت کې محیصه ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د فدک و یهودو ته ورولېږي چې و اسلام ته دعوت کړي، خو هغو دغه دعوت نه کوي قبول. او اوس چې الله جل جلاله خیبر فتح کوي، الله جل جلاله د فدک د یهودو په زړو کې بیره ور واچول. نو یو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال ولېږي چې موږ هم داسې صلح در سره کوو لکه د خیبر یهودو چې در سره وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم صلح قبول کړه او فدک د مسلمانانو سو. یهود فقط د نوکرانو په شکل هلته اوسیږي. د وادي القرا فتح کېده. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر د فتح کولو څخه فارغ سو او فدک په خپل صلح قبول کړه، نو د وادي القرا پر طرف رهیسو چې هلته هم یهود اوسېده او یو څه لږو عربو هم ژوند ورسره کاوه. د وادي القرا یهودو د جنگ دپاره پوره آمادګي او تیاری نیولې وه. د مسلمانانو لښکر لا هلته نه و اړولي چې د یهودو د طرفه د غشو ویشتل شروع سوه، چې په دغه غشي ویشتلو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو مریی چې مدعم نومېدی په غشي وویشتل سو او ووژل سو. صحابه کرام وویل دته دې د جنت مبارکي وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هیڅ کله داسې نه ده. زما دې قسم په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی. هغه کالی چې د خیبر په ورځ د غنیمتو څخه واخیستی او د تقسیم یا ویشلو دپاره یې نه راوړي، هغه به پر ده باندې اور بلوي. خلقو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قول واورېدی، نو یو سړي و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د چوکې یوه یا دوې تسمې راوړې چې دا یې هم د مخه تر ویشلو د غنیمت څخه اخیستې وې، او اوس یې د اور د بیرې څخه و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ور تسلیم کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د چوټې یوه یا دوې تسمې د اور، یعنی هر هغه څوک چې د غنیمت هر شی تر تقسیم د مخه واخلي، هغه شی به د ده دپاره د اوره څخه جوړ سي او عذاب به ورکول کیږي. مجاهدینو ورونو ښه متوجه سئ، هر هغه شی چې د دشمن څخه په غنیمت اخیستل کیږي هغه باید و خپل امیر ته تسلیم سي او امیر یې باید په شرعي طریقه پر مجاهدینو وویشي. که داسې ونه سي، هغه شی به د قیامت په ورځ د هغه اخیستونکي دپاره د اور سي او ده ته به عذاب په ورکول کیږي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اصحاب د جنگ دپاره تیار او آماده کړه. د لښکر عمومي بیرغ یې و سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ته ورکړي، یو بیرغ یې و حباب ابن منذر رضی الله تعالی عنه ته ورکړي، یو بیرغ یې و سهل ابن حنیف رضی الله تعالی عنه ته ورکړي، او یو بیرغ یې و عباده ابن بشر رضی الله تعالی عنه ته ورکړي. بیا یې د وادي القرا یهود و اسلام ته را دعوت کړه، خو هغو اسلام نه قبلاوه، بلکې د هغو د طرفه یو پهلوان د مبارزې دپاره راووتی و دته زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه ور ووتی او یهودی یې ووژي. بیا د یهودو بل پهلوان راووتی، دا هم زبیر رضی الله تعالی عنه ووژي. د یهودو د طرفه بل پهلوان راووتی، د هغه د مبارزې دپاره حضرت علی رضی الله تعالی عنه ور ووتی او یهودی یې ووژي. تر څو چې د یهودو د طرفه په دغه مبارزه کې 11 نفره پهلوانان ووژل سوه، او د هر پهلوان تر وژلو وروسته به مسلمانانو یهود و اسلام ته دعوتول او هغو به د اسلام د قبلولو څخه انکار کاوه. په دغه ورځ مسلمانانو خپل منځونه پر وخت او په جماعت کول. هر وخت چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم لمونځ ادا کړي، بیا به یهود و اسلام الله او رسول الله ته دعوت کړه، او د هغو تر انکار وروسته به بیا جنگ شروع سو. په دغه ورځ تر ماښامه پورې جنگ وسو. په دا سبا سهار تر لمانځه وروسته بیا جنگ شروع سو، خو د لمر د راختلو سره یهود تسلیم سوه او وادي القرا په جنگ سره فتح سوه. الله جل جلاله مسلمانانو ته د دوی ډیر مالونه او سامانونه په غنیمت ورکړه. د تیما د یهودو سره پر جزیه صلح. تیما چې د یهودو بله منطقه وه، کم وخت چې د هغه ځای و یهودو ته د خیبر د فتح کېدو خبر ورسېدی
او بیا یې د فدک د یهودو اخبار واورېده او بیا د وادي القرا د یهودو په تسلیمېدو خبر سوه. یوازې دا نه چې د مسلمانانو پر ضد یې هېڅ مقاومت ونه کوي، بلکې په خپله دوی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ولېږي چې موږ نه جنگ غواړو نه صلح، بلکې مسلمانانو ته جزیه ورکوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دوی دغه غوښتنه قبوله کړه او پر جزیه یې فیصله ورسره وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم و دوی ته یو د امان لیک ورولیکئ چې د دغه لیک نوشته کوونکی خالد ابن سعید رضی الله تعالی عنه، او لیک داسې لیکل سوی و: دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه و بني عادیان ته لیک دی چې د دوی ساتنه د مسلمانانو پر ذمه ده او دوی به مسلمانانو ته جزیه ورکوي، پر دوی نه تجاوز کیږي او نه د خپله ځایه څخه ایستل کیږي. شپه یې د راحت ده او ورځ یې د کار کولو ده. د جزیرة العرب څخه د یهودو ایستل، د یهودو ټوله منطقه فتح سوه او یهود بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وخت او زمانه کې په جزیرة العرب کې پاته وه. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په دوره کې هم یهود موجود وه. څو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې یو مسلمان سړی په خیبر کې د یهودو د طرفه ووژل سو. ورونو، و دغه قصې ته ښه متوجه سئ چې د یوه مسلمان سړي وینې د هغه وخت و حاکمانو او آمرانو ته څونه اهمیت درلودی. د یوه سړي د وژلو په سبب و کفارو ته څونه جزا ورکول کېده، او د نن ورځې د حاکمانو او آمرانو د حالاتو سره مقایسه کړئ. دغه د عدل ترازو او حکم به تاسې ته پرېږدم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دغه باره کې تحقیقات شروع کړه، خو یهود هیڅ حال نه ورته وایي او نه اقرار کوي. یو مسلمان نفر په خیبر کې د یهودو د طرفه وژل سوی دی، خو یهود حال نه وایي چې چا وژلی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل: که قاتل په لاس را نه کوي تاسې ټوله فراره کوم. خو یهود پر دغه ټینګ وه او قاتل یې نه ورشاوه. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ټول یهود فراره کړه، د خیبر یهود، د فدک یهود، د وادي القرا یهود. د یوه مسلمان سړي د وژلو په سبب ټول فراره کړه سوه، بلکل د جزیرة العرب څخه وایستل سوه. په ټوله جزیره کې نور یهود نه سوه پاته بیله د تیما د یهودو څخه. دا ولې پاته سوه؟ ځکه د تیما یهود په جزیه اوسېده، مال او ملک د دوی و او دوی مسلمانانو ته جزیه ورکول، او د هغه نورو یهودو سره اول جنګ وسو او بیا په صلح پاته سوه. د هیڅ مځکې او جایداد مالکان نه وه، فقط نوکران او خدمتګاران وه، او د هغو اختیار د مسلمانانو په لاس و. هر وخت چې به ایستل کولای سوای، مګر د جزیه یهودو ته امان و. نو ځکه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه نور یهود ټول وشړل او یوازې د تیما یهود په جزیرة العرب کې پاته سوه. دا د جزیرة العرب څخه د یهودو د ایستلو سر او سبب و. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو د یهودو ټوله منطقه فتح کړې، نو د یهودو د منطقو څخه بیرته د مدینې منورې پر طرف رهي سوه. که ګورې په لار کې د غطفان قبیله، هغه چې عیینه ابن حسن یې رئیس و، ولاړه ده. د دوی لا تر اوسه مسلمانانو ته امید سته او غواړي چې پر مسلمانانو حمله وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې عیینه اوس هم موږ نه پرېږدي او لا راپسې دی. نو یې لښکر امر کوي چې د عیینه پر طرف درځي. د مسلمانانو لښکر د عیینه پر طرف وررهي سو. د الله جل جلاله کارونه دي. عیینه چې ولیده چې مسلمانانو د ده پر طرف حرکت ورشروع کړي، په زړه کې یې بیره ورولوېده او په تېښته یې شروع وکړه، ځکه دی پوهېدی چې د مسلمانانو دغه کوچنی لښکر په خیبر کې پر 10,000 نفرو غالبه سو. حال دا چې هغه هم په قلاو کې وه. نو عیینه د ځان دپاره فرار تر قرار بهتر ولیدی او د لښکره سره وتښتېدی. دا هم هغه الهي نصرت دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وعده سوی و. د خیبر د فتح حالات د مکې مکرمې قریشو ته څنګه ورسېده؟ ورونو،
اوس به هغه حالات درته بیان سي چې د مکې مکرمې مشرکان د خیبر په فتحه څنګه خبر سوه. یو نفر چې نوم یې حجاج او مشرک و، د خیبر د فتح په وخت کې د دغې منطقې په شاوخوا کې و. کم وخت چې د خیبر د فتح کېدو واورېده او د اسلام کامیابی ورښکاره سوې، نو یې د اسلام سره علاقه پیدا سوه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی، مسلمان سو. خو په دغه وخت کې یې د مکې مکرمې د تلو اراده وه. نو یې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل: یا رسول الله، په مکه مکرمه کې زما ډېر مالونه د خلقو سره سته، غواړم چې ولاړ سم او هغه خپل مالونه راټول کم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: ولاړ سه او خپل مالونه دې د خلقو څخه واخله. حجاج ویل: بې له درواغ ویلو مالونه نسم راټولولی. ویل: وی وایه. نو دغه حجاج اول هغه نفر دی چې د خیبر د منطقې څخه مکې مکرمې ته ځي او قریش هم د خبرو په انتظار دي چې و محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته به په خیبر کې څه پیښه سوي وي، ځکه د دوی خیال نه بلکې یقین و چې یهود پر مسلمانانو غالبه کیږي، ځکه یهود 10,000 د جنگ نفر لري او بیا په قلاو کې دي، نو څوک پر غالبه کېدلی سي. خیر، حجاج رهیسو او مکې مکرمې ته ورسېدی او هلته خلق پر راټول سوه. ویل: ها، ژر وایه څه خبر دې راوړی دی؟ حجاج ویل: محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خپل لشکره سره ماته وخوړه او دی بندي ونیول سو، ژر د چې تاسې ته بې راولي. قریش ډېر خوشحاله سوه، مهمانۍ او مبارکۍ شروع سوې. عباس ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا دلته ولاړ و او د حجاج خبرې یې واورېدې. د ډېرې خوابدۍ څخه غزار او بېهوشه سو. زړه یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره و چې څنګه هغه بندي نیول کېږي، نو غزار سو. خلقو چې راپورته کوي د تلو نه و، خلقو واخیستی او خپل کور ته یې ورساوه. حجاج و قریشو ته وویل: د دغه زیرې په مقابل کې هغه زما مالونه چې ستاسې سره دي هغه راکئ، ځکه د حجاج مالونه د تجارو او نورو خلقو سره پاشلي وه. ویل: مالونه مې راکئ چې ولاړ سم په خیبر کې بندي مسلمانان رانیسم او بیا یې په عربو کې خرڅ کم. قریش ویل: هو، د دغه زیرې په مقابل کې په هر څه ارزه. حجاج وایي: زما ټول مالونه یې په 3 ورځو کې راټول کړه. زما خیال نه و چې په میاشت یې سره یو ځای کم، مګر د هغه زیرې په بدل کې زما مالونه په 3 ورځې راټول سوه. او په دغه 3 ورځو کې عباس رضی الله تعالی عنه شدید مریض دی، ډېره شدیده مریضي ورته پیښه سوه، تر داسې اندازې چې د ولاړو نه دی او ډېر غمجن دی. اوس غواړي چې دغه خبر ښه تاکید وکړي. نو ویل: تاسې بیا دغه حجاج راته راولئ. حجاج ورغلی او عباس رضی الله تعالی عنه ورته وایي: ته یې وار بیا قصه په ښه تفصیل سره راته وکړه. حجاج ویل: دغه ناست نفر د باندې وباسه. نفر وایستل سوه. حجاج ویل: یا عباس، والله محمد صلی الله علیه و آله وسلم په خیر دی، یهودو ته ماته ورکړه او د هغو قلاوې یې فتح کړې او د یهودو د پاچا لور یې په نکاح کړه. ټوله قصه یې په تفصیل سره ورته وکړه. د عباس رضی الله تعالی عنه مریضي ورکه سوه، یو دم جوړ سو، ځکه د فکر مریضي وه، د پخوا په شان جوړ روغ سړی سو، غواړي چې د باندې ورووځي. مګر حجاج ورته وویل: یا عباس، خواهش کوم د باندې مه وځه، قریش اوس ما مالونه راټولوي، کم وخت چې دې ولیده چې زه د مکې مکرمې څخه ولاړم بیا ورووځه او قریش خبر که. عباس رضی الله تعالی عنه وویل: دا دې حق دی، فقط 3 ورځې انتظار درته کوم او بیا قریش خبروم. حجاج ویل: صحیح ده. حجاج خپل مالونه په 3 ورځو کې سره راټول کړه
او بیرته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی. پس له 3 ورځو څخه عباس رضی الله تعالی عنه هغه خپل ښه کالي واغوسته، ځان یې ښه پاک او خوشبویه کړ او قریشو ته ور ووتی. په دغه پاک او سپېڅلي شکل پر کعبه شریفه طواف کوي. د خیبر واقعي خبر لا تر اوسه مکې مکرمې ته نه دی را رسېدلی، بې له حجاج څخه تر اوسه بل څوک نه دی راغلی. قریش په هغه خپله خوشحالي کې دي. اوس چې عباس په دغه پیشن او ښه لباس کې ولیدی، ویل یا عباس، دا د مصیبت سره مقابله ده؟ یعنی د غم په وخت کې داسې ځان تیارول، دا خپل ځان ته دلاساینه او تسلا ورکوي؟ عباس رضی الله تعالی عنه وویل یا والله. قریش ویل نو دا 3 ورځې چیرې وې؟ عباس رضی الله تعالی عنه ویل حجاج تاسې خطا ایستلاست. اصلا قصه داسې او داسې ده. د قریشو زړه ته نه لویږي، نو انتظار کوي چې یو څوک راسي. پس له 5 ورځې هغه واقعي خبرونه راورسېده او قریش وارخطا سوه. پوه سوه چې اسلام ورځ په ورځ کامیابه کیږي او د اسلام دین لوړیږي. دا د خیبر قصه وه. و مدینې منورې ته د بیرته تګ په وخت کې دغه یوه کوچنۍ واقعه پیښه سوه چې اوس به درته بیان کړم. هغه داسې کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان بیرته مدینې منورې ته تله، پر لار یې ټوله شپه تګ وکړي او د شپې په آخره کې د لارې په یوه حصه کې بیده سوه. تر بیدېدو د مخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و بلال رضی الله تعالی عنه ته وویل یا بلال، ته بیداره اوسه چې د سهار لمانځه ته مو راویښ کړې. بلال رضی الله تعالی عنه وویل ښه دی یا رسول الله. بلال رضی الله تعالی عنه ناست دی او خپل اوښ ته یې تکیه کړې ده. د الله جل جلاله کارونه دي. د بلال رضی الله تعالی عنه هم په ناستې سترګې پټې سوې او بیده سو. د لمر تر راختلو پورې هیڅوک نه سوه راویښ، څو د لمر حرارت راویښ کړه. او اول هغه څوک چې راویښ سو هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و. نو ویل یا بلال، څه درته پیښه سوه؟ بلال رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله، هغه راته پیښه سوه چې تا ته پیښه سوې وه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو سره د دغه شیلې څخه ووتی او لږ مخته ولاړی او هلته په خلقو د سهار لمونځ ادا کړي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیرته مدینې منورې ته کامیابه او فاتح ورسېدی. محترم ورونو، څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مثلث د 2 قوي اضلاعو د ماتولو څخه فارغ سو، اوس د 3مې ضلعې د ماتولو وخت را ورسېدی. لکه د مخه چې مو درته وویل، د اسلام او مسلمانانو عمده دشمنان 3 ډلې وه. اول قریش، دوهم یهود، دریم هغه اعراب چې په نجد او شاوخوا کې اوسېده. د هغه 2 عمده دشمنانو لکه قریش او یهود د ماتولو او د بین وړلو حالات خو په تفصیل سره درته بیان سوه، مګر هغه په زړه سخت صحرایي او قبیلوي اعراب تر اوسه پورې څه وخت تر مابین د چور او چپاول حملې کوي. څرنګه چې دغه صحرایي اعراب په یوه ښار یا منطقه کې نه وه سره یو ځای، په کښتو او قلاو پورې نه وه تړلي، نو پر دوی پوره تسلط او سیطره راوستل او د دوی د شر څخه په پوره ډول ځان ساتل نسبت و اهل مکې او اهل خیبر ته ډیر سخت او مشکل و. نو ځکه بې له دې څخه چې پر دوی تعذیبي او بیرونکې حملې وسي بله چاره نه وه، او مسلمانانو هم پر اعرابو دغه تعذیبي حملې په پرله پسې شکل کولې، چې دا حملې ډیرې او په تکرار سره سوي دي، چې اوس به زه یو څه دلته بیان کم. البته د ترتیب مراعت پکښې نسته. لکه څرنګه چې مخکې مو درته وویل، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هغه قبیلو یا اعرابو ته جزا ورکول کم چې د مسلمانانو پر ضد یې د خندق په غزا کې ګډون او اشتراک کړی و.
یا یې د مسلمانانو سره دشمني کړې وې یا یې کولې، نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم و دغه قبیلو ته د مجاهدینو ډلې یوه په بله پسې ورلېږلې چې د دغه ډلو یا سریو څخه یوه هم د تربه سریه ده. اول د هجرت په اوم کال کې د شعبان په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم یوه 30 نفریزه ټولۍ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د حوازن و قبیلو ته ورولېږل چې حوازن هم د هغه قبیلو څخه ده چې د خندق په جنگ کې د مسلمانانو پر ضد اشتراک کړی و. دغه سریې به د شپې تګ کاوه او د ورځې به پټېده، خو پر دغه سربیره د حوازن و قبیلې ته د مسلمانانو د ورتګ خبر ورسېدی او د خپلې منطقې څخه وتښتېده. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دوی و کورو ته ورغلی، خو هلته هیڅوک نه وه، نو بیرته د مدینې منورې و طرف ته رهي سو. مسلمانان د بیرته راګرځېدو په وخت کې د خثعم د قبیلې پر یوه ډله پیښ سوه، نو یوه د مسلمانانو و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وویل که دې خوښه وي پر دغه ډله به حمله وکړو، مګر عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل یا هیڅ کله داسې نه کوم، ځکه رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خثعم پر قبیلې د حملې امر نه دی راته کړی، فقط حوازن یې راته ویلي دي. سره د دې چې مسلمانانو د خثعم پر خلقو حمله کولی سوای چې دا هم کفار وه، مګر یا په مسلمانانو کې پوره اطاعت او پوره انضباط موجود وه. کم څوک چې ورته ویل سوي وه هغه یې په کار وه، نه غوښته چې د امیر تر امر تجاوز وکړي. د مسلمانانو مقصد د ځایو نیول یا د غنیمتو جمع کول نه وه، بلکې هر هغه مصلحت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم لیدی او دوی د هغه دپاره لیږل، اصحاب کرامو هغه امر په پوره اطاعت او کامل انضباط سره عملي کاوه. دوهم همدارنګه د هجرت د اوم کال د شعبان په میاشت کې یوه بله سریه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مشرۍ و بني فزاره او بني کلاب ته ولېږل سوه چې دغه قبیلو هم د خندق په جنگ کې ګډون او اشتراک کړی و. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وکولای سوای چې پر هغو حمله وکړي، هم یې مشرکان ووژل، هم یې بندیان ځینې ونیول، هم یې غنیمتونه ځینې راوړه. دریم دغه رنګه په دغه میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم یوه بله سریه د فدک و منطقې ته ولېږل. ورونو تاسو دغه پرلپسې جهاد ته وګورئ، مسلمانان هیڅکله په راحت او آرامه نه کښېنستل، بلکې د کلمت الله د لوړوالي دپاره همیشه ستړي او ستومانه په وږي نس په سفر او جهاد کې وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د شعبان په میاشت کې یوه 30 نفریزه سریه د فدک و منطقې ته ولېږل چې و بني مره ته جزا ورکړي. بني مره د غطفان د قبیلو څخه دي، په نسب کې سره نږدې دي، او د بني مره رئیس حارث ابن عوف. حارث ابن عوف هغه څوک دی چې د خیبر په غزا کې یې عیینه د مسلمانانو د جنگ څخه منع کاوه، ځکه اوس یې عقل و سر ته ورغلی و او احتیاط یې کاوه. مګر بیا هم دی او د قبیله هغه څوک و چې د خندق په غزا کې یې د مسلمانانو پر ضد ګډون کړی و، نو خامخا باید جزا ورکول سي. د همدغه مقصد دپاره رسول الله صلی الله علیه و وسلم بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه د 10 نفرو اصحاب کرامو سره ولېږي چې و بني مره ته جزا ورکړي. مګر څرنګه چې دې قبیلو ډېر احتیاط کاوه او همیشه به په لارو کې کمین نیوي او پټ به وه، ځکه دوی هم د مسلمانانو د حملو څخه بیرېده. نو دغه د کمین نفرو وکولای سوای چې د مسلمانانو ډله د مخه تر دې چې و بني مره ته ورسېږي محاصره کړي. مسلمانان محاصره سوه او د دوی په مابین کې جنگ شروع سو، تر څو چې د مسلمانانو سره ورسره ټول غشي خلاص وه او د کفارو د طرفه غشي پر اورېده. مسلمانان یو په بل پسې شهیدېده،
بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه د زمري غوندې جنگ وکړي، خو په آخر کې دی رضی الله تعالی عنه هم زخمی سو. څرنګه چې د ده ملګري مسلمانان ټول شهیدان سوي وه او ده یوازې د شپې تر تاریکۍ پورې جنگ وکړي، نو په شپه کې د فدک کلي ته ورغلی. په فدک کې یهود اوسېده. د دغه یهودو او مسلمانانو په مابین کې هغه صلح وه چې د مخه بیان درته اوس. نو بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه و دوی ته ورغلی او هغو هم ځای ورکړي. بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه د دغه سریې امیر په دغه طریقه سره د مرګ خلاص. دغه د مسلمانانو شهادت بیا په کفارو کې جرأت پیدا کړ او اعرابو به ویل په والله کېدلی سي چې دا خلق مات سي او شکست وخوري. کفارو چې د مسلمانانو پرله پسې کامیابۍ لیدلې، خاصتا چې په خیبر کې د دوی کامیابي ولیده، نو یې دا فکر کاوه چې د مسلمانانو قوم هیڅ ماته نه خوري. او اوس چې دغه غمجنه او زړه دردونکې حمله پر مسلمانانو وسوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو څخه 30 نفره پکې شهیدان سوه، نو بیا د کفارو د قبیلو امید پیدا سو او بیا یې په سر او دماغ کې د مدینې منورې د حملې خیالونه ورګرځېده. څلرم، د دغه کال د روژې په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه سریه چې شمېر یې 130 نفره و د غالب اللیثي رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د بني عوایل او بني ثعلبه و قبیلو ته د جزا ورکولو دپاره ولیږل. د غالب اللیثي رضی الله تعالی عنه سریې وکولای سوای چې و کفارو ته جزا ورکړي او مدینې منورې ته بندیان او حیوانات په غنیمت ځینې راولي. څرنګه چې غالب رضی الله تعالی عنه ډېر احتیاط کاوه، خاصتا پس له هغه واقعې څخه چې و بشیر ابن سعد او د ده ملګرو ته په تېره میاشت کې پیښه سوه او 30 نفره مسلمانان پکښې شهیدان سوه، نو یې تر خپلې ټولۍ تر ورتګ د مخه و هر ځای ته د معلوماتو دپاره نفر لیږل چې د دغه معلوماتو دپاره یو وار په خپله غالب رضی الله تعالی عنه د بني عوایل د قبیلې و شاوخوا ته ورغلی. څرنګه چې بني عوایل هم د مسلمانانو د حملې څخه په بیره کې وه او احتیاط به کاوه، نو همیشه به په لارو کې د معلوماتو دپاره نفر کښېنول. غالب رضی الله تعالی عنه وایي د ماښام وخت و او تاریکه شروع کېده. په دغه وخت کې د معلوماتو دپاره یوې غونډۍ ته وختم چې شاوخوا وګورم او لوړ پر غونډۍ مې څنګ واچاوه. ومې لیده چې بني عوایل هم د مدینې منورې د حملې دپاره ځانونه تیاروي. زه پر دغه غونډۍ وم چې د دوی پیردار راته متوجه سو، خو د تاریکۍ په سبب دا فرق نسی کولای چې دغه سیاهي یا شکل د انسان دی که د بل شي. مګر پیردار چې ولیدلم و خپلې ښځې ته یې وویل. غالب رضی الله تعالی عنه وایي زه د دوی خبرې اورم چې پیردار و خپلې ښځې ته وایي ښځې دغه سیاهي پر دغه غونډۍ پرون نه وه. نو ښه راته متوجه سو، خو زه هیڅ حرکت نه کوم، ځکه که حرکت وکم پوهیږي چې انسان دی او پوه به سي چې موږ د دوی د حملې دپاره راغلي یو. نو زه بې حرکته ناست یم او دی بیا د دغه سیاهي څخه په شک کې دی. نو یې خپلې ښځې ته وویل هغه زما لیندۍ او 2 غشي راکړه. ما د ځان سره وویل ولا حول ولا قوة الا بالله. اوس پوهېږم چې دغه نفر مې ولي او زه بیا په دې سبب حرکت نسم کولای چې زموږ په حال به خبر سي. نو یې غشي واخیستی او زه په وویشتم. غشي زما پر اوږه وموښتی او زه پر هغه خپل ځای یم، هیڅ حرکت نه کوم، صبر او تحمل کوم. سړی و خپلې ښځې ته وویل والله وارې مې نه دی خطا سوی، مګر ته دغه بل غشي هم راکړه. سبحان الله، دغه بل غشي هم واخیستی او زه په وویشتم. دا مې هم پر اوږه وموښتی او زه حرکت نه کوم. سړي ویل که چیرې ژوندی شی وای
ښورېدلی به وای. زه پر دغه خپل ځای لکه میخ ثابت ورته ناست یم. څو ښه توره تاریکه سوه، نو خپلو ملګرو ته ورغلم او ورته ومې ویل خلق زموږ په راتګ نه دي خبر. نو مو حمله پر وکړه. غالب اللیثي رضی الله تعالی عنه هم د هغه خپله زخمه سره په دغه جنگ او حمله کې اشتراک وکړ، ځکه زخم یې ډېر شدید نه و. غالب رضی الله تعالی عنه په دغه حمله کې خپل افراد امر کړه چې هر 2 نفره به یو ځای سره ځي، جلا کېږي به نه. بیا داسې نه وي چې یو نفر راسي او وایي په هغه خپل ملګري نه یم خبر. دا امر په دې سبب و چې دغه حمله پر یوه پوره او کامله قبیله وه او د شپې په تاریکه کې وه. نو پر دې بیرېدی چې نفر یې ورک نسي، نو یې حمله شروع کړه او په خپل مقصد کې کامیابه سو. د دغه قبیلې څخه یې ښه پوره غنیمتونه راوړه. مګر دلته یوه کوچنۍ واقعه پیښه سوه. هغه دا چې د بني عوایل د قبیلې څخه یو نفر چې مرداس ابن نهیک نومېدی په اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه پسخندونه وهل. اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بد ویل. د اسامه رضی الله تعالی عنه د طاقته ووته او پر دغه سړي حمله وکړه. سړي ځینې وځغسته. اسامه بیرته راوګرځېد. سړی بیا پسې راغلی. بیا هم اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بد الفاظ وایي. اسامه بیا مجبور سو پر سړي حمله وکړه. پسې ځغلي. څرنګه چې د دغه ټولۍ امیر امر کړی و چې 2 نفره به سره یو ځای وي، نو د اسامه رضی الله تعالی عنه ملګری یو انصاري و. دغه انصاري و اسامه ته وویل یا اسامه پرېږده درځه چې ځینې ځو. اسامه ویل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بد وایي، هیڅکله یې نه پرېږدم. هغه کافر ځغلي او بد وایي او اسامه پسې ځغلي. څو اسامه پسې ورورسېدی او انصاري په پسې دی، ځکه د غالب لطفا فتا واړوه. اسامه ویل دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بد وایي، هیڅکله یې نه پرېږدم. هغه کافر ځغلي او بد وایي. اسامه پسې ځغلي. څو اسامه پسې ورورسېدی او انصاري په پسې دی، ځکه د غالب رضی الله تعالی عنه امر دغسې و چې ملګری به نه پرېږدي. مقصد دا چې دغه 2 نفره مسلمانان په دغه کافر پسې ځغلي. څو د یوې درختې سره اسامه او ملګری یې په کافر پسې ورورسېده. اسامه او انصاري دواړو تورې پورته کړې، غواړي چې ویې وژني. په دغه وخت کې هغه کافر چې اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بد ویل، په دغه وخت کې چې تورې یې پر خپل سر ولیدې، تورې پر پورته سوې، ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. انصاري توره ځینې راوګرځول، نه ووهه، مګر اسامه خپله توره پر ور ایله کړه او مرداس یې ووژي. انصاري ورته وویل یا اسامه تا داسې سړی ووژي چې هغه وویل لا اله الا الله محمد رسول الله. اسامه ویل دغه کلمه د تورې د بیرې وویل، تا نه لیدی چې اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بد ویل؟ تا د ده بد ویل نه واورېده؟ مګر کم وخت چې توره یې پر خپل سر ولیده نو یې کلمه وویل. خیر، د مرداس تر وژلو وروسته دواړه بیرته راغله، خو انصاري دغه قصه و غالب رضی الله تعالی عنه ته وکړه. غالب رضی الله تعالی عنه و اسامه ته ورغږ کړه یا اسامه تا څنګه هغه سړی وژي چې هغه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله؟ اسامه ویل هغه دغه کلمه د تورې د بیرې وویل، خبره ښکاره او معلومه ده. څو لحظې مخکې اسلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بد ویل، مګر کم وخت چې توره پر سر سربیره ولیده، د دې دپاره چې ځان د مرګه خلاص کړي نو یې کلمه وویل. څرنګه چې غالب رضی الله تعالی عنه په دې مسئله زیات نه پوهېدی نو چپ او دغه ټولۍ بیرته مدینې منورې ته ولاړه.
هلته یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حالات وویل. اول یې د سریې د کامیابۍ حالات ورته بیان کړه او بیا یې د اسامه رضی الله تعالی عنه په قصه خبر کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم اسامه راوغوښتی او ویل یا اسامه څنګه دې هغه څوک وژي چې هغه وویل لا اله الا الله محمد رسول الله. اسامه ویل یا رسول الله هغه د تورې د بیرې څخه کلمه وویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا تا د هغه زړه ورڅیرې کوي او پوه سوې چې هغه صادق دی که کاذب؟ یعنی ته څه په خبر یې چې د تورې د بیرې څخه یې کلمه وویل؟ شاید په دغه وخت کې ایمان زړه ته ننوتلی وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به د لا اله الا الله د حق څخه چیرې ځې؟ اسامه ویل والله د تورې د بیرې څخه یې کلمه وویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به د لا اله الا الله د حق څخه چیرې ځې؟ د قیامت په ورځ به د لا اله الا الله د حق څخه چیرې ځې؟ اسامه وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه جمله څو واره په تکرار راته وویل تر داسې اندازې چې ما د ځان سره وویل کشکې زه په دغه نن ورځ مسلمان سوی وای. ورونو اسامه ولې غوښته چې په دغه نن ورځ مسلمان سوی وای؟ ځکه اسلام هغه د مخني ټول ګناهونه محوه کوي او پاکوي. نو که په دغه ورځ مسلمان سوی وای دغه ګناه به هم د عفو په جمله کې راغلی وای. او الله جل جلاله د سورة النساء په 94 نمبر آیات کې دغسې موضوعاتو ته اشاره کوي او فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. یعنی ای مومنانو کم وخت چې تاسې د الله جل جلاله په لار کې سفر کوئ یعنی جهاد ته ځئ نو ښه تحقیق کوئ او هغه چاته چې سلام درته ووایي مه وایاست چې ته مؤمن نه یې او د اسلام کلمه دې د بیرې وویل. آیا تاسې د دې دنیا دنیوي اسباب غواړئ؟ د الله جل جلاله سره ډېر غنیمتونه سته. پس له دغه ورځې څخه بیا اسامه د مسلمانانو په هیڅ جنگ کې اشتراک نه دی کړی. حتی کم وخت چې د مسلمانانو په مابین کې هغه فتنه پیښه سوه اسامه رضی الله تعالی عنه به ویل زه پوهیږم چې علي رضی الله تعالی عنه پر حق دی مګر پس له هغه واقعې څخه چې زما او د مرداس په مابین کې پیښه سوه نو زه بیا هیڅ وخت پر مسلمان توره نه پورته کوم. ورونو دغه واقعه او مسئله زموږ دپاره درس دی. موږ د خلقو د ظاهره سره کار لرو. د خلقو سره مو باید معامله د دوی پر ظاهري شکل وي مګر زړونه د الله جل جلاله په قدرت اختیار او علم کې دي. د زړو مالک الله جل جلاله دی او د جل جلاله ته حال معلوم دی. نو رب عز وجل د زړو پر حال حکم کوي. هو که موږ د یو چا څخه داسې حرکت ووینو چې هغه کار د کفر او نفاق ثابتوي دا بیا بله خبره ده. او که د یو چا آخري جمله لا اله الا الله وي نو موږ په ظاهري حالت مکلفه یو او دا هم د اسلام حکم دی چې د اشخاصو سره زموږ معامله باید د دوی د ظاهري حال سره موافقه وي. فقط الله جل جلاله د زړو په حال خبر دی او حکم پر کوي نه موږ. د زړو عالم او حاکم یوازې الله جل جلاله دی. پنځم شه اوس نو د مسلمانانو سریو او حملو دوام درلودی. څو دغه د هجرت د اوم کال د شوال په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه د دوهم وار دپاره د بني مره و قبیلې ته ولېږئ چې جزا ورکړي.
د بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه د اول وار لیږل خو به مو په یاد وي چې د بني مره د قبیلې د کمین د طرفه حمله پر وسوه او د ده 10 نفره ملګري ټول شهیدان سوه او دی رضی الله تعالی عنه پس له زخمی کېدو د فدک و یهودو ته ورغلی. نو اوس د دوهم وار دپاره بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه د هغه بني مره و قبیلې ته ورولېږي چې جزا ورکړي، مګر دا وار یې 300 نفره مسلمانان ورسره ملګري کړه. نو بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه د بني مره پر طرف وررهي سو او دا وار یې زړه هم ورته ډک دی، ځکه په هغه اول وار کې یې د ده ملګري ور شهیدان کړي وه، نو یې هغه انتقام هم پاته و. اوس فقط 2 میاشتې وروسته د 300 نفرو سره د بني مره پر طرف وررهي سو او هلته ورورسېدی. د هغو په بېخبري کې یې حمله پر وکړه، د هغو څخه یې ځینې وتښتېده او ځینې ووژل سوه او ده رضی الله تعالی عنه پسونه، اوښان او نور مالونه په غنیمت ځینې واخیسته او بیرته مدینې منورې ته په داسې حال کې راغلی چې د هغه اول وار د خپلو ملګرو بدله او انتقام یې اخیستې وه. دلته نو د بني مره رئیس حارث ابن عوف فکر وکړي او ویې ویل والله د محمد صلی الله علیه وسلم دین لوړ او ورځ په ورځ غالبه کیږي. قریشو صلح ورسره وکړه، خیبر یې فتح کړي او هغه قبیلو ته چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم سره مخالفت کوي جزا ورکوي. موږ 2 میاشتې د مخه پر دوی کامیابه سوو او 10 نفره مو ور ووژل، مګر اوس یې په موږ داسې کارونه وکړه چې تر اوسه چا نه وه راسره کړي. پس له ډېره فکره دې نتیجې ته ورسېدی چې باید اسلام ته داخل سي. نو عیینه ابن حسن هغه د غطفان مشر او رئیس ته ورغلی، د هغه سره یې خبرې وکړې، د اسلام او مسلمانانو په باره کې دلایل ورسره وویل. نو ویل زما په فکر زموږ دپاره دا ښه او بهتره ده چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم ملګري سو. د دې په عوض کې چې مسلمانان زموږ څخه غنیمتونه وړي، موږ به د مسلمانانو په ملګرتیا د نورو قبیلو څخه غنیمتونه اخلو. نور یې هم دلایل ورسره وویل، څو عیینه ابن حسن یې په دې قانع کوي چې مسلمان سي. نو دوی په دواړو دا اتفاق وکړي چې دواړه به مدینې منورې ته ځو او هلته به د خپل اسلام یا مسلمانېدو اعلان کوو. اوس نو د غطفان او د بني مره رئیسان چې دواړه د عربو هغه قوي قبیلې دي د مدینې منورې و طرف ته رهي سوه چې اسلام ته داخل سي. خو سبحان الله، د الله جل جلاله تقدیر او اراده بیا بل شی وه. دې 2 نفرو ته په لار کې د عربو یو بل مشر په مخه ورغلی چې فروه ابن حبیر نومېدی، چې هغه بیا عمرې ته رهي و. اوس چې په لار کې د حارث ابن عوف او عیینه ابن حسن سره یو ځای سو، نو فروه ویل د خیره چیرې ځئ؟ دوی ویل مدینې منورې ته ځو چې اسلام ته داخل سو. فروه ویل تاسې یو څه صبر وکئ، تلوار مه کوئ، زه دا دی عمرې ته رهي یم، پرېږدئ چې زه وګورم چې اهل مکه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې څه فکر او اراده لري. که داسې و چې اهل مکه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره د جنگ اراده درلوده، نو دا نه ده صحیح چې تاسې اوس مسلمانان سئ. صبر وکئ او هغه جنگ چې د قریشو او محمد صلی الله علیه وسلم په مابین کې پیښیږي هغه به ووینئ. بیا تر هغه وروسته فیصله وکئ. که چیرې د مکې خلقو جنگ نه کاوه او تسلیم وه، بیا مسلمانان سئ. دوی ویل دا ښه خبره ده. نو دغه 2 نفره بیرته د مدینې منورې څخه راوګرځېده او اوس د فروه د بیرته راتګ انتظار کوي چې هغه به د مکې مکرمې څخه څه حال او خبر راوړي. فروه ابن حبیره و مکې مکرمې ته ولاړی او عمره یې وکړه. فروه مشرک و او دا خو هم درته معلومه ده چې مشرکانو هم حج او عمره کول. فروه پس له عمرې څخه د قریشو د مشرانو سره ولیده او پوښتنه یې ځینې وکړه
چې تاسې د هغه صلح په باره کې چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره مو کړې ده څه اراده ده؟ قریش ویل د دغه صلح په موده کې موږ د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ دپاره خپل ځانونه ښه آماده کوو. غواړو چې په دغه موده کې د هغه د جنگ دپاره پوره تیاري ونیسو. اصلا زموږ صلح نه ده مقصد، بلکې په دغه موده کې خپلې قواوې سره یو ځای کوو چې وکولای سو د محمد خطر بالکل د بینه یوسو. اوس نو د فروه په فکر خبره بل ډول سوه. د بله طرفه د بنو بکر د قبیلې رئیس نوفل ابن معاویه هم په دغه وخت کې مکې مکرمې ته راغلی و او دی هم د قریشو د مشرانو سره خبرې کوي. غواړي چې د قریشو مشران و دې ته تشویق کړي چې د خزاعه د قبیلې پر ضد د بنو بکر سره کومک وکړي. یعنی بنو بکر غواړي چې د خزاعه سره جنگ وکړي او قریش د هغو په وژلو او جنگ کولو کې د بنو بکر سره کومک وکړي. او دا خو ستاسې په یاد دي چې خزاعه هغه قبیله ده چې د حدیبیې په صلح کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طرف کې سوه او د هغه وخت څخه د خزاعه قبیله د رسول الله صلی الله علیه وسلم حلفا او متعاهدین بلل کیږي. د خزاعه پر قبیله هر تیری او تجاوز پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو تجاوز بلل کیږي. او بنو بکر بیا د حدیبیې د صلح په وخت کې د قریشو په طرف کې داخل سوه چې بنو بکر بیا د قریشو حلفا او متعاهدین بلل کیږي. او د بنو بکر هر تجاوز که پر مسلمانانو وي که پر خزاعه د قریشو تجاوز بلل کیږي. مګر دا هم باید در معلومه وي چې د پخوا څخه د بنو بکر او خزاعه د قبیلو په مابین کې ډېرې لوی دشمنۍ پرتې وې. اوس فروه ابن حبیره ورته ګوري چې د بنو بکر رئیس نوفل ابن معاویه قریش و دې ته رابولي چې د خزاعه د قبیلې پر ضد د ده او د بنو بکر کومک وکړي. او قریش هم دغه د ده خبرې نه ورردوي او نه ورته وایي چې زموږ او د هغو په مابین کې صلح ده، بلکې د ردولو پر ځای د دغه خبرو سره علاقه هم لري او په شوق سره غوږ ورته نیسي. نو فروه پوه سو چې دغه ټوله د دې علامې دي چې د قریشو او مسلمانانو په مابین کې به ژر جنگ پیښ سي او دغه د دوی په مابین کې چې د صلح په نامه سره یادیږي صلح نه ده، بلکې اصلا د بل جنگ دپاره هوسایي او آمادګي ده. نو فروه د مکې مکرمې څخه ولاړی او هلته عیینه ابن حصن او حارث ابن عوف ته ورغلی او دا بیان یې ورته وکړي چې ډېر ژر به د قریشو او مسلمانانو په مابین کې جنگ پیښ سي. نو هغو وویل چې خبره داسې ده موږ به خپل مسلمانېده اوس وځنډوو او د دې جنگ و نتیجې ته به معطله سو. مقصد دا چې دغه دوه نفره د قبیلو مشران مسلمانېده، خو دغه د فروه اخبار د دې سبب سوه چې د هغه خپله فکره څخه واوښته. په دغه موده کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نور سریې هم شاوخوا لېږلې، خو د دغه وخت هغه مهمه واقعه دا ده چې دغه د هجرت د اوم کال د شوال په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق و دې ته رابلل چې د ده علیه الصلاة وسلام سره د عمرة القضاء د ادا کولو دپاره ولاړ سي، ځکه اوس د حدیبیې پر صلح یو کال تیر سو او اتفاق هم داسې و چې په راتلونکي کال کې به مسلمانان عمرې ته راځي. اوس نو مسلمانانو ته پوره اجازه ده چې مکې مکرمې ته داخل سي. نو د دغه مقصد دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسلمانانو کې د عمرې اعلان وکړي. د هجرت د اوم کال د ذوالقعدې په میاشت کې ټول هغه کسان چې د حدیبیې په صلح کې حاضر وه ټول سره یو ځای سوه، بې له هغو کسانو څخه چې شهیدان سوي یا وفات سوي وه. بې له د حدیبیې د نفرو څخه نور هم 600 نفر
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره راووتل چې دا نو ټوله 2000 نفره سوه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه عمرة القضا کې ملګري دي. بې له ښځو او کوچنیانو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې پر اوښانو اسلحه در سره واخلي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله زموږ او د قریشو عهد داسې نه و چې د اسلحې سره به مکې مکرمې ته نه داخلیږو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو عهد دغسې و. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل اوس نو موږ دغه اسلحه څه پکوو او تا امر وکړي چې اسلحه در سره واخلئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا ابا بکر زه د قریشو د غدر او خیانت څخه بیریږم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل نو هغه وعده؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل موږ پر خپل عهد ولاړ یو، د اسلحې سره و حرم ته نه داخلیږو، اسلحه تر حرم د باندې پرېږدو، مګر زموږ سره باید اسلحه موجوده وي، که مو ضرورت ورته پیدا سو پرته به وي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکمل البشر پوهی او حکمت و چې ویل یې موږ څنګه خپل ځانونه و خپلو دشمنانو ته بې اسلحې تسلیم کو. مسلمان باید پوه، زیرک او هوښیار وي. کارونه باید سطحي او سرسري ونه نیول سي. مسلمان باید هوښیار، په حذر او احتیاط کې وي. خپل ځان باید د دشمن په مقابل کې بې اسلحې نه کړي. خپله اسلحه باید دشمن ته تسلیم نه کړي، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اسلحه در سره واخلئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو د ذوالحلیفه څخه احرام وتاړه او تلبیه یې وویل. په داسې حال کې یې مخ پر مکه مکرمه حرکت وکړي چې اسلحه ورسره وه او د جنگ دپاره مستعد وه. دا هم په دې سبب چې د قریشو د غدر مخه یې نیولې وي. کم وخت چې مسلمانان و مکې مکرمې ته نږدې سوه، هلته قریش تر مکې مکرمې د باندې ورته راوتلي دي او ورته ګوري، خو ویلې ده چې د مسلمانانو سره اسلحه ورسره ده. نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ورولېږي چې اسلحه مو د چیش دپاره راوړې ده؟ زموږ او ستاسې په مابین کې داسې وعده نه وه چې تاسې به د اسلحې سره نه راځئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل موږ پر هغه خپله وعده ولاړ یو او اسلحه تر مکې مکرمې د باندې پاته کیږي. واقعا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله اسلحه لکه سپرونه، غشي، نیزې، زغرې او داسې نور تر مکې مکرمې د باندې پرېښول او 200 نفره یې د اوس ابن خولی الانصاري په مشرۍ د اسلحې د ساتنې دپاره معذب پرېښول او بیا یې دغه 200 نفر په هغو کسانو بدل کړه چې عمره یې کړې وه او دغه اول 200 نفره عمرې ته ولاړه. مګر 200 نفر په هر وخت کې د اسلحې سره موجود وه او دې ته تیار او آماده وه چې د ضرورت په وخت کې دغه اسلحه و داخل ته د مکې مکرمې ورسوي او پر مسلمانانو یې وویشي. که چیرې د قریشو د طرفه کم غدر او خیانت وسي، اسلحه موجوده او د استعمال دپاره تیاره ده. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مکې مکرمې ته د داخلېدو اراده وکړه او قریش هم نه غواړي چې په دغه وخت کې د مسلمانانو سره کم مشکل او شخړه پیښه سي، نو ځکه غواړي چې دغه د عمرې مناسک ډېر ژر پای ته ورسیږي او بل قریش دا هم نه غواړي چې مسلمانان د اهل مکې سره په تماس کې سي. نو ابو سفیان د مکې مکرمې ټول اهل په دې سره مکلف کړه چې د مکې مکرمې څخه ووځي او څوک دې په مکه مکرمه کې نه پاته کیږي. د مکې مکرمې خلقو هم د مکې مکرمې څخه په وتلو شروع وکړه او وځي. خو دالته په هغه غرو کې کښیني چې د کعبې شریفې پر شاوخوا دي. بیا نو د قریشو مشرانو د دغه امر د ښه عملي کولو دپاره یوه آوازه واچول
هغه دا چې ویل دغه مسلمانان چې د مدینې منورې څخه راغلي دي هغه په یو مرض اخته دي چې هغه هم ساري مرض دی، د یوه څخه و بل ته نقل کیږي چې په هغه وخت کې ژړه تبه ورته ویل کېده. نو ځکه باید ټول خلق د مکې مکرمې څخه ووځي. اوس د دغه اوازې سره هغه پاته کسان چې تر اوسه نه ووتلي هغو هم پر وتلو تلوار کاوه چې په دغه مرض اخته نسي. نو په مکه مکرمه کې بیله د قریشو د ځینو مشرانو څخه لکه صفوان ابن امیه، عکرمه ابن ابي جهل او داسې یو څو نور بل څوک نسوه پاته، نور ټول ووته. اوس نو مسلمانان مکې مکرمې ته داخل سوه، تکبیرونه وایي، لا اله الا الله وایي، د اسلام تلبیه وایي. مسلمانان په ډیر شوق کې دي ځکه پس له ډیرو کلو څخه د اول وار دپاره مکې مکرمې ته داخلیږي او رسول الله صلی الله علیه و وسلم پس له 7 کلو څخه د اول وار دپاره خپل اصلي وطن مکې مکرمې ته راځي. خپل اصلي وطن او خپلې قبلې مکې مکرمې ته داخلیږي. نو ټول تر اندازه زیات خوشحاله وه. طواف، تلبیه، سعیه او عمره ټول په شوق او خوشحالي سره ادا کوي. مګر رسول الله صلی الله علیه و وسلم په هغه آوازه خبر سو چې ویل په مسلمانانو کې ژړه تبه سته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قصد او اراده وکړه چې دا ثابته او معلومه کې چې په مسلمانانو کې هیڅ مریضي نسته. کم وخت چې مسلمانانو په طواف شروع کول رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله جل جلاله دې پر هغه چا ورحمیږي چې نن ورځ و کفارو ته د خپل ځان صحت او قوت ورښکاره کړي، چې د حدیث شریف لفظ داسې دی: رحم الله امرأ اراهم اليوم من نفسه قوة. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپل د احرام پټو په داسې ډول تر راسته اوږه لاندې په بغل کې کوي چې راسته اوږه یې ښکاره سوه، چې و دغه ته په عربي کې اضطباع وایي. او بیا یې په طواف شروع وکړه چې چابک چابک تګ یې کاوه، چې و دغه چابک تګ ته په عربي کې رمل وایي. رمل او هروله هغه چابک تګ دی چې لنډ لنډ ګامونه اخلي او داسې تیز تیز ځي چې وزغستا ته نږدې وي، خو ګامونه یې کوچني وي او اوږې هم ورسره ښوروي، چې دغه تګ مریض، ناجوړه او ضعیفه سړی نسي کولی. قوي او صحتمند نفر دغسې تګ کولی سي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د طواف 3 شوته دغه تیز تګ کاوه او صحابه کرامو هم دغه قسم تګ ورسره کاوه. قریشو د هغه غرو څخه ورته کتل او ویل یې په والله که یا تبه ورسره وي یا بل مرض، مریض دغسې تګ نسي کولی. نو دغه د اوږې لڅېده او دغه قسم تیز تګ زموږ دپاره سنت سو. هر هغه څوک چې د حج دپاره طواف کوي یا د عمرې دپاره، د طواف قدوم یا هغه طواف چې تر هغه وروسته د صفا او مروه په مابین کې تګ وي، په اولو 3 شوتو کې باید استباع، رمل او هروله وکړي چې راسته اوږه به لڅه او تیز تیز به ځي. خو دا کار فقط د نورو دپاره سنت دی، پر ښځو نه تیز تګ سته نه د اوږو لڅېده. او بې له طواف قدوم څخه په نورو طوافو کې هم دا کار نسته. دا یوه فقهي مسئله وه. د طواف په مابین کې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه چې شاعر و او توره په لاس د رسول الله صلی الله علیه و وسلم و مخ ته تلی، دغه بیتونه په لوړ آواز ویل: خلوا بني الكفار عن سبيله، خلوا فكل الخير في رسوله، قد أنزل الرحمن في تنزيله، في صحف تتلى على رسوله، يا ربي إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله، بأن خير القتل في سبيله،
اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل خليلا عن خليله. دا داسې بیتونه دي چې په هغو کې پر کفارو تجاوز و. موږ ووژلاست، موږ ووهلاست، موږ سرونه در پرې کوو. دلته عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه ته قهر ورغلی، ویل یا ابن رواحه ته څه وایه؟ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور او د الله جل جلاله په حرم کې شعر وایه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا عمر دی پرېږده، دغه د ده اشعار پر کفارو تر غشو ډېر تاثیر کوي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته ولې قهر ورغلی؟ د هغه دوه سببه وه. یو دا چې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه په طواف کې شعر وایه. حال دا چې طواف عبادت دی لکه لمونځ، سړی باید شعر پکښې ونه وایي. بل دا چې اوس د مسلمانانو سره اسلحه نسته، په خالي لاس دي او دغه اشعار کفار و جنگ ته رابولي. نو عمر رضی الله تعالی عنه وویل لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وحزم الاحزاب وحده. او دغه تحلیل یې په زوره وایه. نو دا هم زموږ د پاره سنت سوه. هر هغه څوک چې عمره کوي خاصتا په صفا او مروه کې دغه تحلیل د هغه د پاره سنت دی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمرې د ادا کولو څخه فارغه سو، نو یې هدیه حلاله کړه. د هدیه حلالول په عمره کې سنت کار دی، واجب او لازمي نه ده چې خامخا یې باید څوک حلاله کړي، مګر ثواب یې ډېر زیات دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اصحاب کرامو هدیې حلالې کړې. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و قریشو ته حال ولېږي چې د کعبې شریفې کلی راوړي او اجازه راکړي چې کعبې شریفې ته دننه ورسم. خو قریشو جواب راولېږي چې یا زموږ او ستاسې په عقد او اتفاق کې دا نه دي لیکل سوي چې ته به کعبې شریفې ته دننه داخلېږې. ورونو دا نوی او مشکل کار نه و. د عربو او مشرانو ته به همیشه کعبه شریف ورخلاصول، مګر قریشو بیا هم دلته د ضد او عناد څخه کار واخیستی او دروازه یې نه کړه ورخلاصه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه د دوی عناد ولیدی، نو یې بلال رضی الله تعالی عنه ته وویل یا بلال لوړ د کعبې شریفې بام ته وخیجه او اذان وکړه. بلال رضی الله تعالی عنه هم د کعبې شریفې بام ته وختی او اذان کوي. قریش ورته ګوري، د اسلام اذان اوري، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. بلال رضی الله تعالی عنه سربیره پر کعبه شریفه په خپل رنګین او خواږه اواز سره د اشهد ان محمدا رسول الله شاهدی ادا کوي او قریش ورته ګوري. عکرمه ابن ابي جهل چې تر دغه وخته پر هغه خپل شرک وویل الله د ابوالحکم سره ډېر ښه وکړه، چې مقصد یې خپل پلار ابو جهل و، چې دغه مریی یې نه ولیدی چې لوړ پر کعبه شریفه اذان کوي. یعنی دا د الله جل جلاله د هغه سره نیکي وه چې تر دغه د مخه ووژل سو، دغه ورځ او دغه حال یې نه ولیده. دا د کفارو غرور و. مګر د بلال رضی الله تعالی عنه اذان د مکې مکرمې و مشرکانو ته ډېر زیات آزار او تکلیف ورکوي. دا چې بلال رضی الله تعالی عنه د اسلام اذان لوړ پر کعبه شریفه کوي، دا کار و قریشو ته د کعبې شریفې تر ننوتلو سخت تمام سو. اوس نو د مسلمانانو 3 ورځې پوره سوې او اتفاق هم داسې و چې مسلمانان به 3 ورځې په مکه مکرمه کې تیروي
او بیا به ځي. په دغه درو ورځو کې مسلمانانو طوافونه کول، لمنځونه یې کول، د الله جل جلاله عبادت یې کاوه. مګر کم وخت چې 3 ورځې پوره سوې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه غوښته چې یو څه نور هم په مکه مکرمه کې پاته سي. خو د قریشو د طرفه عکرمه د ابو جهل زوی او هویطب ابن عبدالعزا د څو نورو نفرو سره ورته راغله چې ورته ووایي چې وخت مو پوره سو، نور نو ولاړ سئ. کم وخت چې دغه نفر ورته راغله، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا عکرمه نه غواړې چې زما سره ډوډۍ وخورې، یعنې زما میلمانه سئ؟ ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقصد و چې نور هم په مکه مکرمه کې پاته سي. خو عکرمه ورته وویل زه ستا ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، زموږ د مځکې څخه ووځه. د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه د طاقته ووته، ویل دا ستاسې مځکه نه ده، بلکې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښار دی. او عکرمه ته په بد ویلو شروع وکړه. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه منع کړي، ویل یا سعد زموږ په اتاق یا زموږ په خیمه کې باید چاته بد ونه ویل سي، که څه هم زموږ دشمن وي. دا عیب دی چې هغه زموږ پر کمبله ناست وي او موږ بد ورته وایو. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې ځانونه د بارېدو دپاره تیار کړي. دلته بیا هغه د قریشو بېباکه خلقو، لوچګانو او اوباشانو چې د هغو په مسلک کې عهد او اتفاق، وعده او امانت هیڅ اهمیت نه لري، غوښته چې د موقع څخه استفاده وکړي او مسلمانانو ته آزار او تکلیف ورکړي. ویل اوس خو نو عمره خلاصه سوه او زموږ اتفاق داسې و چې مسلمانان به عمره کوي، اوس یې عمره وکړه، نو عهد خلاص او پوره سو. نو یې ځانونه تیارول چې پر مسلمانانو حمله وکړي. مګر ورونو تاسې ته معلومه ده چې اتفاق یوازې د عمرې دپاره نه و، بلکې اتفاق داسې و چې 10 کاله به یو پر بل تجاوز نه وي. مګر دغه اوباشانو غوښته چې مسلمانان په قهر کې او جنگ شروع سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه د دوی حرکتونه ولیده، نو یې نفر ور ولېږل او ویل که تاسې جنگ غواړئ، موږ به هغه خپله اسلحه چې تر مکې مکرمې د باندې پرته ده راوړو او بیا به جنگ در سره وکړو. د دغه کفارو دا خیال و چې د مسلمانانو سره اسلحه نسته. دوی نه و خبر چې مسلمانانو هلته د باندې اسلحه ایښې ده. خو کم وخت چې پوه سوه چې د مسلمانانو سره اسلحه سته، وبېرېده او شاوخوا سره وپاشل سو. اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان د مکې مکرمې څخه ووته او تر مکې مکرمې د باندې خیمې ودرولې. دلته یوه کوچنۍ حادثه پیښه سوه، هغه دا چې هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو نفر ولیدی چې څوک وایي دغه نفر ولید ابن مغیره و. مګر صحیح خبره دا ده چې دغه نفر ابان ابن ولید ابن مغیره و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا ابان خالد چیرې دی؟ چې مقصد یې خالد ابن ولید و. نو ویل خالد چیرې دی؟ خالد خو داسې عقل لري چې وسمې لارې ته یې رابولي، دی عاقل او هوښیار سړی دی. نو څنګه دا د ده عقل تر اوسه دی و اسلام ته نه دی رابللی؟ آیا د اسلام شوالی پټ دی؟ چاته نور معلومیږي؟ خالد چې ذکي او هوښیار سړی دی و ده ته تر اوسه ولې د اسلام شوالی نه دی ور معلوم سوی؟ که چیرې د ده شوکت او تیزي زموږ سره سي، موږ به د ده اکرام او عزت وکړو، تر نورو بې د مخه او مقدم کو. دا خبرې تر مکې مکرمې د باندې پیښې سوې. ابان چې په دې خبرو خوشحاله و، نو خالد ابن ولید ته یو لیک ولیکئ او مکې مکرمې ته ور ولېږئ چې په هغه لیک یې لیکلي وه
یا خالد ته داسې عقل لرې چې هغه تا ته سمه لار درښوولی سي او د اسلام ښووالی د هیڅ عاقل او هوښیار څخه پټ نه دی پاته نو راسه او مسلمان سه ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په خیر یاد کړې او وی فرمایل که خالد موږ ته راغلی موږ بې عزت وکړو او تر نورو بې د مخه کړو د ابان دغه لیک و خالد ته ورسېدی او وی وایه نو اسلام ته شوق پیدا سو او مسلمان نسو بیا هم د اسلام په باره کې فکر کوي رسول الله صلی الله علیه و وسلم مدینې منورې ته ورسېدی په دغه وختو کې بیا عمرو بن العاص د حبشې څخه و مکې مکرمې ته راغلی او خپل ځان و هجرت ته تیاروي غواړي چې مدینې منورې ته هجرت وکړي د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د اسلام قصه خو مو د مخه درته بیان کړه چې دی په حبشه کې د نجاشي پر لاس مسلمان سو او مکې مکرمې ته مسلمان راغلی نو اوس غواړي چې هجرت وکړي خالد ابن ولید ولیدی ویل چیرې ځې عمرو بن العاص ویل مدینې منورې ته ځم خالد ویل آیا د دین واوښتې عمرو وویل یا بلکې مسلمان سوم او خالد ته وویل چې نجاشي مسلمان سوی دی خالد په تعجب کې سو نو یې د اسلام د احکامو نوره پوښتنه هم وکړه څو نور یې هم اسلام و زړه ته لار پیدا کړه او اسلام یې په زړه کې ثابت او قائم سو نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه هم مسلمان سو هلته یو بل دریم نفر هم د دوی سره اسلام ته داخل سو چې هغه هم د قریشو د سردارانو څخه و دغه نفر عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه چې دغه عثمان ابن طلحه هم په قریشو کې د خالد ابن ولید او عمرو ابن العاص په درجه کې و نو دغه درو نفرو چې د قریشو د سردارانو څخه و د هجرت نیت او اراده وکړه چې د هجرت د 8 کال په شروع کې دغه درو نفرو مدینې منورې ته هجرت وکړي کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه درې نفره ولیده چې مدینې منورې ته مهاجر راغله تکبیر یې ووایه او ویې فرمایل مکې د خپلې اینې ټوټې درته راوغورځولې د مکې مکرمې هغه ښه ځوانان درته راغله خالد ابن ولید عمرو ابن العاص عثمان ابن طلحه دغه کسان چې د مسلمانانو ملګري سي تر دې لو کامیابي نسته او د هجرت د 8 کال د جمادی الاول په میاشت کې د خزاعه د قبیلې یوه ډله و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغله چې د خزاعه د قبیلې اسلام یې اعلان کړي خزاعه هغه قبیله ده چې د حدیبیې په صلح کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په طرف کې شامله سوه او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم متحالفین او متعاهدین سوه او اوس یې اسلام هم قبول کړي یعنی اکثریت یې په اسلام کې داخل سوه چې اوس نو یوه بله قبیله د مسلمانانو سره یو ځای او په اسلام مشرفه سوه چې دې کار نور هم د اسلام دبدبه او شوکت ورزیات کړ ورونو اوس چې په جزیرة العرب کې تر ډیرې اندازې د مسلمانانو تسلط او سیطره زیاته سوه او د اسلام شان او شوکت لوړ سو رسول الله صلی الله علیه و وسلم و دې ته فارغه سو چې خپل دعوت تر جزیرة العرب د باندې وباسي ځکه دغه دین یوازې د عربو یا د جزیرة العرب دپاره نه دی بلکې د ټول عالم دپاره دی نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د شاوخوا و پاچهانو او آمرانو ته د لیک او رسالو د لیږلو اراده وکړه کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالو د لیږلو او لیکلو اراده وکړه ځینو اصحاب کرام ورته وویل چې پاچهان هغه لیک او رساله نه قبلوي چې هغه مهر سوې او بنده نه وي نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپل ځان دپاره د سپینو زرو څخه مهر یا انګشتري جوړه کړه چې پر هغه لیکل سوي وه محمد رسول الله چې دغه لیکنه په درو لیکو کې وه تر ټولو کښته لیکه محمد او د مابین لیکه رسول
او لوړه لیکه الله و. البته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه رسالو د لیږلو دپاره داسې قاصدان اختیار کړه چې هغه د دوی د ورتګ د ملکو په باره کې معلومات او پخوانی معرفت درلودی او د هغو ژبه یې زده وه. اوس نو د دغه رسالو د لیږلو په وخت او تاریخ کې لږ اختلاف شته. څوک وایي د دغه لیکونو شروع د حدیبیې تر صلح وروسته د هجرت د 6 کال په آخره کې وه. څوک وایي د هجرت د 9 کال په شروع کې ولیږل سوې چې د دغه دوو قولو په مابین کې فقط 1 میاشت یا تر هغه هم لږ فرق راځي. او څوک وایي چې د دغه لیکونو لیږنه تر عمرة القضا وروسته یعنی د هجرت د 9 کال په آخر کې وه. خو په حقیقت کې دغه لیکونه په 1 ورځ یا 1 میاشت کې نه وه، بلکې په مختلفو تاریخو لیږل کېده چې ځینې یې د هجرت په 9 کال کې وه او ځینې یې د هجرت په 8 کال کې وه، چې په دې حساب ټوله قولونه صحیح دي. په هر صورت زه به د دغه رسالو یا لیکونو مضمون او واقعات درته بیان کړم. البته د رسالو د لیږلو ترتیب د تاریخ په حساب نه دی مراعات سوی. د روم پاچا یا قیصر ته لیک. ورونو، د روم پاچا چې نوم یې هرقل و او لقب یې قیصر و، پایتخت یې قسطنطینیه و چې اوس استنبول ورته ویل کیږي. ټوله اروپا، ترکیه، مصر، شام او نورې ډېرې منطقې د ده تر حکم لاندې او د ده تابع وې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دغه قیصر ته رساله ورولېږل چې اسلام ته یې رابلی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه رساله د دحیة الکلبی رضی الله تعالی عنه په لاس د روم پاچا قیصر ته ورولېږل. په دغه وخت کې چې دحیه ابن خلیفه الکلبی و قیصر ته ورهیدی، هلته په شام کې یو څه واقعې پیښې سوې چې هغه داسې وې. په دغه وختو کې قیصر د روم پاچا پخپله په شام کې موجود و او شام ته د ده د راتګ سبب دا و چې په تیر کال کې د روم او فارس په مابین کې ډېر لوی جنگ پیښ سوی و او په دې جنگ کې روم پر فارس غالبه سو. فارس ته ماته او شکست ورکړي چې دغه واقعه یعنی پر فارس د روم کامیابی الله جل جلاله د هغه تر پیښېدو 2 کاله د مخه په قرآن مجید کې ذکر کړی او بیان کړی و. الله عز وجل د سورة الروم په شروع کې فرمایي: الف لام میم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. یعنی و عربو ته په نږدې مځکه کې روم مغلوبه سو او دغه رومیان به د دوی تر دغه مغلوبیت وروسته په 2 کلو کې بیرته پر فارسیانو غالبه سي. خو زه به اول هغه قصه درته بیان کم چې دغه آیاتونه د هغه په باره کې نازل سوي دي، نو بیا د آیاتو په ترجمه ډېر په اسانه پوهېدلی سو. په دغه آیاتو کې قرآن عظیم الشان یوه عجیبه پیشګویي کړې ده چې د قرآن مجید پر صداقت او حقانیت لوی دلیل دی. قصه داسې وه: د هغې زمانې د مځکې د مخ 2 لوی پاچاهۍ چې فارس او روم وې د ډېرو کلو څخه په خپل مابین کې په شدیدو جنګو سره اخته او مشغوله وې. د 602 عیسوي کال محترمو ورونو، څرنګه چې فتح پای ته ورسېده، نو پاته قصه به په راتلونکې 29مه فتح کې درته بیان سي ان شاء الله تعالى. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة